شاهین اتمه برخه د سرحد شاهین د خپرونې مینوالو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. الله رب العزت مو خوشحاله لره. دا د زه محسن احسان مو یو ځل بیا د خپرونې قربتوب کوم په دې هیله چې د شاهین ناول تر پایه راسره واورئ. قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو واورېدل د بشیر او ابو داود له تلو نه وروسته انجلا خپلې شونډې تر غاښو لاندې کړې. ربیعې ته یې وکتل او هغې ورته وخندل. تر لږ شیبې خولې بوسولو وروسته انجلا په خپله هم په خندا شوه او مریا پریشانه شوه. ویل تاسو دواړې لیونې شوي یاست. بله ورځ مریا خپل خاوند ته د بشیر بن حسن ستاینه کوله. ویل دا طبیب رښتیا هم ډیر لایق دی. درنو اوریدونکو، اوس به دا واورو. دغه کلا په یوه لوړه خټینه غونډۍ پرته وه. دیوالونه یې د دوو سړیو د قد په اندازه اوچت وو. د دروازې له دیوال سره دوه پوړیزه کوټې وې. په لاندې پوړ کې د سپایانو کوټې وې او په پاسني پوړ کې یې د افسرانو د اوسېدو لپاره کوټې جوړې شوي وې. دې دیوال ته مخامخ بل دیوال ته د اسونو لپاره طبیلې وې. دریم لوري ته جومات جوړ شوی و او څلورم دیوال ته د پخوانۍ آبادۍ کنډوالې وې. په پورتني پوړ کې په دوو غوره کوټو کې ابو داود او د هغه اولاد ته ځای ورکړل شوی و. په هغه کوټه کې چې د ابو داود او د هغه د لوڼو میرمن بسترې وې ډیره پراخه وه او کړکۍ یې بهر لوري ته وې. دغه کوټې له دیوال نه نږدې 2 چنده لوړې وې او وړاندې ښکلې دره او هسکې ټیټې غونډۍ تر لرې پر ښکارېدلې. د درې په منځ کې د یوې ویالې اوبه له لرې ځلېدلې. دې کوټې ته د تګ راتګ 2 دروازې د ابو داود کوټې ته وتلي وې او له هغې نه مخکې یوه اوږده برنډه وه چې مخ یې د کلا د انګړ لوري ته وه. ابو داود د کوټې تر څنګ ښي لاس ته په یوه وړوکې کوټه کې د هغه ټپي کوچوان و او د هغه د کوټې ګین لاس ته د بدر بن مغیره او بشیر بن حسن کوټه وه. وړاندې د نورو افسرانو کوټې وې. بدر بن مغیره د ورځې لخوا له ابو داود سره د کېناستلو لږ فرصت درلود. هغه به سهار وختي په آس سپور شو او د سرحدي پیرو د لیدو دپاره به ولاړ او تیاره ماښام به راستون شو. کله کله خو به یې شپه هم بهر وه، خو د هغه په غیاب کې به بشیر بن حسن د ابو داود کوربه و او د هغه خدمت به یې کاوه. بشیر پر دې سربیره چې یو ډیر لوی طبیب و، ډیر لوی عالم هم و. هغه په تاریخ، فلسفه او نورو علومو کې د ابو داود د پوهې تر تاثیر لاندې راغی. د ورځې به هغه هم تر لرې ځایونو د ناروغانو لیدو لپاره تله، خو ماښام به بیرته راستون شو او له ویده کېدو وړاندې به یې له ابو داود سره په مختلفو موضوعاتو بحث کاوه. هغه ډوډۍ هم له ابو داود سره د هغه په کوټه کې یو ځای خوړله. بدر به هم چې له بهر نه راستون شو د فرصت شیبې به یې له ابو داود سره وې. د شپې به بشیر او ابو داود تر ډیره وخته سره کړېدل، خو بدر له ډوډۍ وروسته په ډیرو خبرو عادت نه و. هغه به معمولا له ډوډۍ خوړلو نه وروسته لږ ځنډ پاتې شو، بیا به جګ شو او خپلې کوټې ته به لاړ. ربیعې، انجلا او مریا ډوډۍ په خپله کوټه کې خوړله. د ربیعې غوږونه به په بله کوټه کې له ابو داود سره خبرو اترو ته هغه وخت سک شول چې دی به د بدر غږ واورېد. دا چې مخ پر غېدو شوه، بدر اوس د دې کوټې ته نه راتلو. خو بیا هم چې کله له ابو داود سره به مخامخ شو، لومړۍ پوښتنه به یې دا وه چې ستا لور څنګه ده. ربیعې به داسې احساسوله چې د هغه لومړۍ پاملرنه یوازې د خواخوږۍ او همدردۍ په وجه وه. انجلا په هر چاپیریال کې بې تکلفه کېدو او عادت کېدو روږدې وه. کله به چې بله کوټه کې له ابو داود سره یوازې بشیر و، نو دا به په سپلمه او پوښتنه ورغله. د ترخې دوا د څښلو نه وروسته یې د غاښو درد هم په کرار شوی و. بیا یې هم له ځوان طبیب سره علاقه زیاته شوې وه. د ابو داود کوچوان روغ شوی و. یوه شپه چې هغه له بدر او بشیر بن حسن سره په کوټه کې ډوډۍ وخوړه، وویل زما کوچوان بیرته وطن ته درومي. د هغه بال او بچ په قسطله کې دی او ما له هغه سره وعده کړې چې زه غرناطې ته ورسېدم تا به بیرته خپل وطن ته راپرېږدم. ده هم له خپل اولاد او کورنۍ سره هجرت کول غوښتل، خو زما د بیړې له امله یې هغوی رانه وستلی شوی. اوس به غرناطې ته زموږ په رسېدو کې ځنډ پېښ شي. دی بیچاره خپلو اولادو ته اندېښمن دی، ځکه خو زه غواړم چې دی له همدې ځایه رخصت کړم. آیا تاسو یې د سفر بندوبست کولی شئ؟ بدر وویل زما سړي به دی تر سرحد واړوي، خو دا ضروري ده چې دی باید زما د مصروفیتونو په باب چاته څه ونه وایي. ابو داود ځواب ورکړ د کوم بل چا په باب خو خبره په یقین سره نشه کېدی، خو د ده په باب زه وایم چې دی له ما سره له 10 کلونو را سره دی او ما په لسګونه ځله ازمویلی دی. دی زما د ژوند له هر راز نه خبر دی. که د زما یو راز هم زما دښمنانو ته ویلی وای، نو نن به زه ستاسو په مخ کې نه وم. اوس ما هم خپله نیمایي شتمني د ده په کور کې پرېښې ده او زما پر دې باور دی چې 20 کاله وروسته به هم زما امانت روغ رمټ لاس ته راځي.
حقیقت دا دی چې زه تر خپلې عیسوي میرمن او لور پر ده زیات اعتماد لرم. هغه هم له ما سره څه ذاتي مینه نه لري، یوازې پر دې را سره مینه ده چې ما د عیسویانو تر ټولو سخت دښمن ګڼي. کله چې دی 14 کلن و، پلار یې د قسطلې والي د بغاوت په تور غرغړه کړ. د هغه زړه بوژونکې ننداره په خپلو سترګو لیدلې. تاسو په دې خبر نه یاست چې دی له تاسو سره څومره مینه لري. پرون یې ماته ویل چې زه به میرمن او اولادونه په غرناطه کې تا ته پرېږدم او راځم له سرحدي عقاب سره په پوځ کې شاملېږم. بدر بن مغیره وویل زه خفه شوم چې له ده سره مې علاقه نه درلوده. په هر صورت دی چې هر کله وغواړي زما ملګري به یې تر سرحد واړوي. انجلا او میریا په دروازه کې غوږ نیولی و او دا خبرې یې اورېدلې او دواړو په حیرانۍ یو بل ته کتل. بدر بن مغیره جګ سو او خپلې کوټې ته لاړ. ابو داود او بشیر د پخوا په څیر تر ځنډ خبرې سره کولې. میریا په ناکرارۍ په خپله کوټه کې قدم وهه. هغې ته معلومه وه چې په قسطله کې نه د کوچوان میرمن شته نه زامن. هغه په دې اندېښنه کې وه چې ابو داود په رښتیا هم د عیسوي حکومت مخالف نه وي. نیمه شپه د ربیع سترګې پټې شوې، خو میریا او انجلا تر ډیره وخته پس پس سره کاوه. میریا په وار وار د خپل خاوند دا الفاظ تکرارول چې هغه تر خپلې عیسوي میرمن او لور په دې کوچوان زیات اعتماد لري. انجلا یې مور ته تسلي ورکوله، ویلې پلارجان دومره احمق نه دی چې پر دې هم پوه نشي چې موږ یې خبرې اورېدی شو. زما باور دی چې هغه د څه مصلحت په خاطر داسې وویل. میریا ویل لورې زه په یو مسلمان هیڅ اعتبار نه لرم. زه داسې احساسوم چې له ده سره مې وطن پرېښودل غلطي وه. اوس که غرناطې ته ولاړ شو هلته به موږ په زوره مسلمانوي. څه کولی شو؟ انجلا مورې زه پوهېږم چې پلار مې له مذهب سره هیڅ مینه نه لري. کله چې ته له هغه نه د هغو خبرو پوښتنه وکړې پخپله به دې تسلي وشي. میریا څو زما زړه تسلي نه شي خوب نه راځي. نن خو دا ډاکټر داسې دروند ناست دی چې د تلو نوم نه اخلي. ته لږ دروازه بیرته کړه، پلار ته دې غږ وکړه. انجلا نه مورې لږ صبر وکړه، هغه اوس ځي. کله چې بشیر ولاړ میریا دروازه وازه کړه. د شمال د توندې څپې په څیر کوټې ته وننوته او په ابو داود یې پټکې پیل کړې. هو نو زه او لور مې تر کوچوان هم ذلیل او بې اعتماده یو. ابو داود لږ خبره ورو کوه. بیا جګ شو او زر یې بهرنۍ دروازه وتړل. ویل زه پوهېدم چې ته زما خبرې اورې او له واکه به وځې، خو د خدای جل جلاله لپاره لږ صبر وکړه. اوس زه ډاډه کوم راځه زه ستاسو کوټې ته درځم. دلته خبرې ښې نه دي، که یې څوک واوري موږ ټولو ته تاوان دی. میریا د خدای لپاره موږ قسطلې ته واستوه. که غرناطې ته ولاړ شو معلومه نه ده ته به له موږ سره څه سلوک کوې. له تا نه دا هم لرې نه ده چې هلته به م په کوم سوداګر وپلورې. ابو داود زر راوړاندې شو، د هغې په خوله یې لاس ورکښېښود او په ډیکه ډیکه هغه بلې کوټې ته راوستله او په بیړه یې دروازه بنده کړه. وویل انجلا ته دا کړکۍ ټولې بندې کړه، که چا زموږ غږ واورېد بیا مو خیر نشته. بیا یې میریا ته وکتل. وویل د خدای لپاره لږ شېبه چوپه شه، زه دې اوس ډاډه کوم. د هغې هنګامې ربیه راویښه کړه او هغه پر خپله بستره پرته وه، سترګې یې پټې وې خو د دوی خبرې یې اورېدې. کله چې انجلا ټولې کړکۍ پورې کړې نو ابو داود میریا په خپله بستره کښېنوله او ورته یې وویل بې عقلې ښځې زه ستا لپاره د غرناطې د ملکې خوبونه وینم او ته موږ ټول بربادول غواړې. ته لږ صبر وکړه، زه کوچوان دلته راولم، هغه په خپله ستا تسلي وکړي. میریا لږ پښیمانه غوندې شوه. ویل ته موږ د هغه په وړاندې ذلیله کوې. ابو داود ویل میریا په غور واوره، کوچوان زه د یو مهم کار لپاره استوم او د دې مهم د ترسره کېدو نه وروسته زه ښایي غرناطې ته له تګ نه ډډه وکړم. د پریدانت په نظر به زما دا بری د غرناطې له فتحې نه وړوکې نه وي او کله چې زه هلته دوی ته ووایم چې په دې کار کې ته هم له ما سره ملګری وې نو د ازبلا په نظر کې به ته د قسطلې له ټولو میرمنو نه زیاته عزتمنه شي. میریا لږ نرمه شوه. وویل دلته د څه بري تمه لرې؟ ابو داود ځواب ورکړ تا ته معلومه ده چې پریدان سرحدي شاهین تر ابوالحسن زیات خطرناک ګڼي. میریا نو ته هغه؟ ابو داود هوکې که د قسطلې واکمنو ته معلومه شي چې شاهین د خطرناک ځنګل او غره پر ځای په دې معمولي کلا کې اوسیږي نو ډېر ژر به دوی حمله وکړي او کوچوان زه د همدې لپاره استوم. زه ستا د ډاډینې په خاطر هغه دلته راغواړم. میریا وویل نه د هغه د تصدیق حاجت نشته، خو هغې په موږ احسان کړی دی. ابو داود وویل زما باور دی چې د وخت په راتلو به موږ هم له هغوی سره نیکي وکړو. کله چې دوی زموږ په څیر بېوسه او زموږ رحم ته پاتې شي زه یې له پریدان د ژوند بخښنه غواړم. د ربیعې زړه درېځېدو خو د سترګو غړولو او د څه ویلو همت یې ونه کړ. انجلا وویل پلارجانه دوی زموږ ژوند ژغورلی، دوی له موږ سره په ډېر اخلاص سلوک کړی. که دوی زموږ ډېر بد دښمنان وای هم زموږ د ښه سلوک حق یې و. او هغه طبیب چې د سرحدي شاهین ملګری دی او سهار او ماښام زموږ د خدمت لپاره راځي یوه فرشته ده. آیا ته د دوی نیکي هیرولی شې؟
ابو داود ځواب ورکړ د ده په باب ښایي تا ته دا معلومه نه وي چې پریدان په خپله نیمایي شتمني د دوستۍ په خاطر ادا کولی شي. زما باور دی که پریدان سره هغه بندي وي نو په لاس کې به د زنځیر طلایي وي او پریدان به خپل لوی وزیر او یا مشر پاپ ته ووایي چې زما د عزتمن بندي لپاره کرسۍ پرېږده. هغه یو ځل د قسطلې د شهزاده ژوند بچ کړی دی. د قرطبي او اشبیلي والیان هغه خپل دوست بولي. دغه طبیب له دې اشرارو سره په هستوګنه کې هسې خپل وخت بربادوي. د ده لپاره غوره ځای دغه ویجاړ ځنګل نه بلکې د قسطلې شاهي ماڼۍ ده او زه د ده د نیکۍ په بدل کې که څه هم د ده رضا نه وي دی همهغه دربار ته ورسوم او زه په دې هم باور لرم چې دغه ډاکټر له ملکې او باچا نه د بدر بن مغیره بخښنه وغواړي. هغوی به د بدر پخواني ټولې خطاګانې معاف کړي. د انجلا ویره په خوښۍ بدله شوه. تر اوسه پورې د دې دا ګمان و چې له بشیر سره به یې خواخوږي او مینه له دې ځایه د روانېدو سره پای ومومي او دغه پیښه به دې ته د ماضي یو خوږ خوب غوندې وي. بشیر چې دې لومړی ځل ولید په زړه کې یې ډېر عجیب ټکان احساسول خو له هغه سره په بلېدو سربیره پر دې پوهېدله د دواړو ترمنځ یو مضبوط او دنګ دیوال ولاړ دی. په دې چاپیریال کې د دې سرګردان نظر لپاره بشیر یو لنډمهال تمځای و. د انجلا حالت هغه پردیس ته ورته و چې په بیابان کې د یو ونې سیوري ته دمه شي او نظر یې پاس په هغه مرغۍ پرېوځي چې له هر څه بې پروا ښکلې غاړې کوي او دغه د ښکلو نغمو سره پردیس د دې تمه نشي کولی چې مارغه دې ورسره د سفر ملګری شي. خو د ابو داود خبرې په ذهن کې نوي سوچونو څوکې وهلې. د دې د مخ په تیارو کې نوي ډیوې بلې شي. نن یې د لومړي ځل لپاره دا سوچ کوه چې له بشیر سره یې لیدل داسې پیښه نه وه چې دې ته هیڅ ونه لري. د څو شیبو لپاره دا له دې کوټې نه ووتله او ډېر لرې تله. بشیر بن حسن یې د قسطلې په دربار کې لیده. دې په خپل کور کې د هغه په وړاندې د عیسویت تبلیغ کاوه. بیا د قسطلې لوی پاپ حبیدین منلو مبارکي ورکړه. وروسته بیا دواړه په یوه کلیسا کې د ژوند د ګډ سفر د پیلولو لپاره د سپېڅلې مریم د بت په وړاندې یو له بل سره لوزونه او سوګندونه اوچتول او د کلیسا پاپ پر دوی پاکې اوبه ورشیندلې. دغه خیالي خوښي انجلا ته د هوا د یوې څپې په څېر وه بلکې یو توپان و چې دا یې له کوم ځای ته وړې وه. د شاهین د خپرونې مینوالو خو د ربیعې حالت بیا بیل و. د هغې د خیال محلونه رانسکور شوي وو. هغې بدر بن مغیره د پریدان په مخ کې لاس او پښې زولنې لیده. د هغې د امید غاټول مړاوي شوي وو او د هیلو له اسمانه روښانه ستوري یو لوېدل او ربیعه د مایوسیو تر بار لاندې ښخېدله. ساه یې بندېدله. دې فریاد کول غوښتل کاشکې فریاد یې کولی شوی کاشکې څه یې ویلی شوی خو دې د سترګو غړولو جرأت هم نشو کولی. ابو داود وویل زه کوچوان راغواړم. میریا وویل زما پر تا اعتبار دی افسوس چې هسې م پریشانه کوې. ابو داود وویل زه هغه ته یو څو خبرې کوم او د داسې خبرو لپاره دغه کوټه ډېر په امن ده. لږ ځنډ وروسته ابو داود له کوچان سره یو ځای کوټې ته راغی او له دروازې تړلو وروسته یې ورو وویل ربیعې چې غږ ونه کړ. هغه وویل دا ښه ده چې ربیعه ویده ده. انجلا هغې ته څه ونه وایه. لږ چوپ شو او کوچان ته یې مخ ورواړو. بیا یې وویل په یاد لره که د پریدان شاهي کوچوان ځان جوړوې نو په ډېره هوښیارۍ به دا کار کوې. ستا لږ غفلت به ټول کار خراب کړي. ته نیغ د سرحد والي ته ورشه. هغه ته ووایه چې ما د احتیاط په خاطر تا ته لیک در نه کړ. زه به هڅه وکړم چې د جمعې په شپه سرحدي شاهین په همدې کلا کې پاتې شي. که هغه دلته نه و نو د دې کوټې په دواړو کړکیو کې به شمې بلیږي چې زموږ سپاهیان به یې له لرې لیدلی شي او که په یوه کړکۍ کې شمه بلیده معنا یې دا ده چې هغه دلته نشته او حمله هیڅ ګټه نه لري. که هغه شپه توپاني وه هم موږ به هڅه وکړو چې په یوه یا دواړو کړکیو کې زموږ سپاهیان رڼا وویني او په حالت پوه شي. او که زموږ د کوټې دواړه کړکۍ بندې وې معنا یې دا ده چې وړاندې خطر دی او بیا دې راوړاندې نه شي. هغه ته دا هم ووایه چې که په هغه شپه تر نیمې شپې پورې حمله ونه کړه زموږ ټول ژوند به په خطر کې شي. ګوره له سرحد نه تر تېرېدو وړاندې دا خبره چاته ونه کړې. تا به تر اوسه کوم عادي کوچوان د شاهي سپرلۍ مشر نه وي لیدلی خو که ته دا کار په هوښیارۍ وکړې ځان ته د پریندانت په دربار کې لویه کرسي خالي ګوره. کوچوان زه ستاسو ادنا غلام یم. که زما بادار د غرناطې پاچا شي زه به د پریدان د شاهي سپارلۍ د مشر تابه پر ځای د هغه د دربار عادي پیردار غوره بولم. ابو داود ځواب ورکړ زما له تا نه همدا تمه وه. که زما د بخت توري وځلید نو زما په وفادارانو کې به لومړی ستا کور روښانه وي. ته به زما د محل پیردار نه بلکې زما د دربار ښکلا به یې.
ته به زما د تاج غمی یې، اوس ورځه ویده شه، سهار وختي به ستا د سفر بندوبست کیږي. هغوی ته ووایه چې د کلا د ساتنې لپاره تر 50 تنو زیات سپاهیان نسته. د کوچوان د تګ نه وروسته ابوداود یو ځل بیا ټولې دروازې او کړکۍ پورې کړې او په کرسۍ کښېناست. تر ډېره یې له انجلا او میریا سره خبرې کولې. درې واړو ځانونه د غرناطې راتلونکي پاچا، ملکه او شهزادګۍ بلل او په تصور کې د عیش او نوش په سامان او وسایلو بحث کاوه. ربیعې له دې شیانو سره مینه نه درلوده. له کوچوان سره د ابوداود خبرې کافي وې چې دا د پریشانۍ او اندېښنې په دریاب کې ډوبه کړي. دا پوهېدلې وه چې د سرحدي عقاب لپاره یو قفس جوړ شوی دی. د هغه ژوند په خطر کې دی. هغې دغه قفس ماتول او دغه خطر لرې کول غوښتل. د خپل پلار په بدنیتۍ او خیانت نن د لومړي ځل لپاره پوه شوه. اوس هغې په دنیا کې بلکل ځان یوازې محسوساوه. یوازې د سرحد دغه یاغي ځوان داسې څوک چې له دې سره د ډېرې لږې پېژندګلوۍ سره وروسته ورته نږدې و. څو ساعته وړاندې چې دا پوهېدله د سرحد دغه یاغي ځوان له هر خطر نه آزاد دی. دې به سوچ کاوه او یو نامعلومه ویره به احساس کړه. یوه داسې ویره چې یو سیلاني یې د یو خطرناک خو په زړه پورې غره په کړنګوني کې محسوسوي. بدر بن مغیره هغې ته په یوه وخت کې یو زړه وړونکی بڼ او یو اور غورځونکی غر او د وړۍ یوه لویه غونډۍ وه. د هغه نږدېتوب چې څومره ورته زړه وړونکی و، هومره یې تصور ورته ویرونکی و. خو اوس چې د پلار ناولې ارادې ورته څرګندې شوې. بدر بن مغیره دې ته یوه داسې ونه وه چې په څانګو کې ځاله جوړه کړې وه. دغه ونه د حادثو له توپان سره مخ شوې وه او دې غوښت له پرېوتو وژغوري. دې په خپلو نازکو لاسونو کلکه ځمکه کیندله او د دې ونې په ریښو یې خاورې اړولې. ابوداود خپلې کوټې ته ولاړ او ربیعه څو وارې له یو بل اړخ اوښتلو وروسته سترګې پټې کړې او ویده شوه. بل عمر مختار غواړم د تورابلوس د زړه درزا ته وایم. د ربیعې اندېښنه. د شاهین د خپرونې مینهوالو، سهار چې کله د ربیعې سترګې غړېدې وجود یې ټوټه ټوټه و. پر سر یې درد و. له کړکیو نه بهر روښنایي داسې معلومېده چې له لمانځه وخت تنګ دی. هغه له بسترې پاڅېده، زر زر یې اودس او لمونځ وکړ او بیرته په بستره وځغېده. بشیر بن حسن یوه ورځ وړاندې دې ته د دې پټۍ خلاصې کړې وې او مشوره یې ورکړې وه چې د پښې نور پاتې تکلیف به یې د ګرځېدو او قدم وهلو سره رغېږي. غوره دا دی چې سهار او ماښام له کلا نه بهر لږ او ډېره پلي وګرځي. په تازه هوا کې به یې چکر کمزوري بدن ته ډېر زر سیک ورکړي. ابوداود د کوچوان له رخصتلو وروسته نیغ د دې کوټې ته ورغی او ویې ویل: ربیعې ته تر اوسه ویده یې؟ ولاړه شه لږ له انجلا سره چکر ووهه. میریا ته هم ورسره ولاړه شه. کله چې ربیعې ځواب ورنه کړ، انجلا وویل: شاید د ربیعې طبیعت ښه نه وي. راځه مورې دواړې به چکر ووهو. میریا وویل: ماښام ته به ګورو، اوس خو زما سر خوږېږي. ابوداود د ربیعې نه وپوښتل: ولې ربیعې څه خبره ده؟ ښه یې که څنګه؟ ربیعې بې له دې چې ابوداود ته وګوري ځواب یې ورکړ: روغه یم. ابوداود: نه سترګې دې سرې دي. ربیعې: بدن مې خوږېږي. ابوداود یې په نبض لاس وکښېښود، وویل: ښایي ستا تبه وي، زه هم دا اوس طبیب راولم. ربیعې وویل: نه د طبیب ته راوستلو ضرورت نشته، زه روغه یم. پلار جانه زه غواړم چې موږ سمدستي غرناطې ته روان شو. ابوداود: خو تر څو ته د ګرځېدو را ګرځېدو نه شې، موږ به همدلته ایثار وو. ابوداود وویل او له کوټې نه ووت. لږ ځنډ وروسته بشیر بن حسن ورسره راوست. بشیر د ربیعې په نبض لاس کښېښود، وویل: زما په ګمان ته د شپې نه یې ویده شوې. ابوداود، میریا، انجلا ټکان وخوړ او ټولو ربیعې ته کتل. د شاهین د خپرونې مینهوالو، دا چې په راتلونکي کې څه وسول انشاءالله په بله برخه کې به یې واورو. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا چې تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.